خدای کوي انشاءالله. هیڅ شمانه دي خوړلي خو نه ګورې موګرژې نیولې دي. دا مېرمن ده چې ښه روغه چا ډاکټر نه کتلې وه که نه لږه به د سراب کې خواب چې دا نه مړ شي ورته ښه به د غاړې سره پوتې شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو لیدونکو، نن داسې یوې ناچارې کورنۍ ته راغلي یو چې دغه مور اووه لوڼه لري، دوه کوچني ماشومان لري، کونډه ده، د ګټې وټې څوک نشته. راغلو چې د دوی پوښتنه وکړو، د دوی حال له تاسو شریک کړو. تقریبا وخت پوره دی، اذان کېږي. د دوی رژامات یې وګورئ چې دوی څه لري او څه نه لري. راځئ په ګډه دغه وګورو. خام ډوډۍ موږ رژامات ماته وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. مور رژام وته زه خپله مریضه یم، بیخي مې تشه زړه نه منې. ویلې مورې مریضه یم غنه، بیخي مریضه یم. مورې څه مشکل دي، څه ستونزې دي؟ دا لاسونه مې خوږېږي که دا هغه یې ورته دي، دا سارې خوږېږي، عصبي تکلیف یې ده چې د سابي زوی مړ ده. بیخي کار نه جګېږي نه، ټول کار کې پرته وي. اوس مې د سر در یو بل رقم ده. خدای دې منله ده که دومره هغه موږ لرو چې اوس مو ډاکټر ته په بوځي ځو. ډاکټر بندوبست نشته چې د خوږي څه مشکل دی مورې؟ دا سر مې ډېر خوږېږي، دا لاسونه مې خوږېږي، پرېښه د وجود مې خوږه نرجک شوي. بسم الله. خدایا په موږ وکړې رحمتونه، اوس د بازار په واټ کې غواړي خیراتونه، دا محال دی. خدایا په موږ وکړې رحمتونه. مورې کور کې چې لرئ تاسې؟ موږ خدای کوي انشاءالله. دغه خلک زه پارو چې د کسې دا کسې دا ووله لکه خاروړي شمي ته بیا مو وشي کاری نری وشه د غاړې جلکۍ جدو چې دا د غاړې ته جود وکړي دا انګړه کې وګیا په شمې مو چې خوړلي دي؟ هیڅ شمانه دي خوړلي خو نه ګورې موګرژې نیولې دي. ویلې خو خالي دومره داد دی چې کله یې روړلې دا جلکۍ دارې فلما ته رښتېره کړي لږې خو نه دي، ډېره خو نه دي. څونه دي مورې؟ دا اووه ټوله دي که نه، اووه لوڼه دي؟ اووه مې لوڼه دي، دا دوه مې زمان دي. زمن ستر دغه دي؟ دغه مې مشر دی، دی ګردې کې تیږه ده. پرون وی چې مورې زه به کرچي ته وبوسم خو مزال نشم کړلی، لږه ګډین بې چیلوله نو ته مې چې شخدې مې ربونده مای چیلوه ای به د یوه خونه زوپا ته روړي وه، دا خونه دا وړي کې ټیکلی وه، دا کسې په مالځې نیمه کړه یې جلکۍ دوی دغه یوې خونې ورله ګړه وه. ښه نوره د زنه خونې هېڅ وګه زوپا نه وبسې نستی رټې دي وه چې وګه څه نه لري. دا غوري والا چې د اوس موږ کړي دا یې پیلا کې دې منګالو تر لګلي وي. داسې ورځ زرغونې چې نور نو سوی مورې؟ لاس ورځیا وروره نوسي و، ته ورځیا نوسي وله میاشا نوسو چې یو هېڅ چا نه دا ورته مې مریض د ګردې خوږېږي چرجک شي دومره جوړي چې زه وږی یم. مو ته خدای منه چې دا سلامات شم، مو دا بیموري تېره کړې. خدایا په موږ وکړې رحمتونه درته. اوس یو شخصونه ولوېده. مورې زړه کې د ارمان شی دی؟ دا مېرمن ده چې ښه روغه چا ډاکټر نه کتلې وه که نه لږه به د سراب کې خواب بس دغه ارمان لرئ؟ خلخونې ته چې اوس دی خچي پچي ته نه اوس وي خو د غیب بربود کړه. خدایا په موږ وکړې رحمتونه، زار دا یعنې د خپلې کې نشي تله د خپا په ووري ډاکټر روپۍ زه نه لرم، دا زه خدای لرلې نه چې ویروستلې مې راته دین یورې 1500 وکړي چې دا زکوته کې ونیسه بیا یې دوایي پر وکړه. بیا یو وی چې وشه د جلکۍ به څو ورځ دا هم دوایي ورته وخلې نو مو سره روپۍ وینه پوچې یو موټارې دې نه چې بازار ته بیا یې 200 روپۍ دینه غوړي. یو سپره دا خپه دي د غاړې خوروي چې په چپل کې چوکې کېږي دا وینې زخمونه تېنه بهیږي. هغه د ګوډه شوه خپه ډوک ته نشي وړله. دا زما مې د هغه د ګردې خرابې دي، ډاکټر یې چې دې نه تیږه لري نه کې 25 ملي تیږه یې دې ګردا کې کېدو وشه یې واس یې لوسه نه پوتې دو چې دا نه مړ شي وشه ښه به د غاړې سره پوتې شو. خدای دې نه کړي. خلکو نه مو غوښتنه چې څه غواړئ خلکو نه؟ څه رقم کومک څه وکړي؟ دا کومک چې سره وکړي وروره چې دا نغان مونږ ته رسېږي، دا غوړي شاته ورسېږي، د خونې شیان دا لوڼه زمن مې دې والا ډېر وخت د غاړې کې سمه لګوم یوه دا جلکۍ دا ورکه دا بیخي غله کېږي نه، دا دومره ډېره مړۍ خوري. اوس یې غیر چې لګیا ده دا مړۍ نه مړېږي د غاړې خوري
دا کې بیخي ګزاره نه چلېږي ورشه کله یې چاکره ورولګم کله یې چاکره ورولګم چې یې وکړه بل چا ته لګي چې مړۍ وخوري یې وکړه لوشه خپله یې چې چاکره بخار پوښتېږي و خپله ویر شي بیخي دې نه روبه دې نه چې زه یې وکړه غوښه خورم چې ته غوښه یې پخوي مورې ته څه غوښتنه د خلکو نه څه غواړي مونږ چې دا هغه روزي یا رسېږي که نه دی مونږ هر شل نوره څه غواړو نوره څه غواړو دا وي زموږ چې جلکۍ مې ډوګونې چوملې ټوله شپه مې خوب ورک وي دې بجلي مې دعا غوته بله مازه چې موږ روان بوسي روز یا نوا بیچیچي خدای دې رحم وکړي مورې خدای دې رحم وکړي قدرمن لیدونکو زما د دغې کورنۍ حال دغسې دی چې دوی په دغه ځمکه باندې ویده کېږي دا د دوی منګزخانه ده لیکن دوی ویده کېږي په دغه خاوره باندې چې نور هېڅ شی هم نشته خاورې د هغې تر څنګ دا د دوی کور دی قدرمن لیدونکو تاسو کې هغه ځای ولیدلو چې دوی په ځمکه باندې ویده کېږي اوس کور کې ګورئ چې دوی په کور کې څه لري او که نه لري دغه شیان تاسو سره شریک کوو راځئ موږ سره لومړی خو دغه بلټۍ وګورئ چې دوی وچه ډوډۍ اوس هم پکې ده دغه راټولوي به یې دې کې هېڅ هم نشته نور نیکس مورې دا خو لیټ هم نشته چې هم نشته توره شپه ده کومه بجلي بس پرېږده مورې دا د دوی د کوټې څراغ ده او دلته ګورو چې دوی پر وړو پټۍ کې څه لري او که نه یې لري دا د وړو پټۍ ده مورې دا هم خالي د وړو پټۍ شته خو وړۍ نشته قدرمن لیدونکو نن یوه ناچاره کورنۍ ستاسو لاسنیوي ته ضرورت لري دا کورنۍ چې مخکې موږ یادونه وکړله 7 لوڼې دي د دغې مورکۍ 2 زامن دي 2 زامن هم یو دغه دی یو هغه کوچنی زوی دی نور هېڅوک هم نه لري د دوی ژوند د ماښام ډوډۍ باندې ماښام وظیفه باندې روان دی هغه مور مریضه ده هغه زوی مریض دی زما دغه خورکۍ هغه خپه تاسې ولده چې په غټ باندې پرېږده دومره پیسې نه لري چې دوی تداوي وکړي دا کورنۍ واقعا موږ ستاسو لاسنیوي ته ضرورت لري راځئ چې په ګډه د دغې کورنۍ لاسنیوي وکړو راځئ چې په ګډه د دغې مورکۍ دغه ارمان پوره کړو چې موږ صرف چې په مړه ګېډه باندې ډوډۍ وکړو دا د موږ دپاره هر څه دي دغه میاشت د نعمتونو میاشت ده دغه میاشت چې زموږ او ستاسو دسترخوان باندې رقم شیان ایښي وي خو زما دغه دسترخوان نن خړ پړ دی راځئ چې دغه دسترخوان په ګډه باندې رنګین کړو راځئ چې دوی د کوچني ماشومان چې مور یادونه وکړله چې چېرته د بخار اواز اوري عمل ته ځي تر هغې نه راځي تر څو پورې چې دلته غوښه د چا خوړلې نه وي د خلکو کورو کې ناست هغه ماشوم ولې دلته څه شته نه دا یو ړنګ کور دی دا یو کنډواله کور دی دلته هغه د پلار نوم چې کور کې آباد وي هغه نشته په دغه کور کې د مور هغه ښایسته نوم شته خو مور نشي کولی چې دوی ته ډوډۍ پیدا کړي زما 7 خویندې دلته شته خو خویندې نشي کولی چې دوی دپاره ډوډۍ پیدا کړي زما 2 کوچني وروڼه شته هغه هم نشي کولی چې ډوډۍ پیدا کړي په دغه کور کې هغه څوک نشته چې دغه کور پرې راټولو دغه کور دپاره د خولې تویولې دغه کور هغه دسترخوان پرې رنګین و دا کور نن بې سرپرسته دی راځئ چې په دې مبارکه روژه کې د دغه کور لاسنیوی وکړو تر څو دغه مبارکه میاشته کې هغه د سرپرست د نشتون احساس ونه کړي واقعا دا زموږ او ستاسو لاسنیوي ته ضرورت لري دردونه ستونزې ډېرې دي نور درد نه لره کوو دا خپرونه په همدې هیله پای ته رسوو چې بل ځل راځو د دغې کونډې مور د دغو 7 خویندو لاسنیوی وکړو تر بیا ښې چارې او ښه وخت خدایا په موږ وکړې رحمتونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه درته نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی خدایا په